په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې انشورټ کې به خپل ویډیوز څنګه جوړو. ویډیو چې دی مکمله د انشورټ طریقه ده. انشورټ کې به موږ څنګه ویډیو جوړو او څنګه به خپل ایډیټینګ کوو په انشورټ کې. انشورټ خو ډېره زیاته اسانه لاره ده خو کپکټ ډېره زیاته سخته دی. نو زه زیاته ویډیوګانې چې په انشورټ کې جوړوم. تاسو هم کولی شئ په انشورټ کورس چې دی مکمله وګورئ. خیر دومره وخت به نه نیسي خو انشورټ مکمله طریقه درته ښیم چې انشورټ دی څیز او انشورټ موږ څنګه استعمالوو. په دې ویډیو کې تاسو لپاره اول تر انډواسه پورې مکمله طریقه ښیم چې موږ په خپل انشورټ کې ایډیټینګ څنګه کوو. انشورټ کې آیا داسې کوم ټول شته دی یا داسې سټیکر شته دی موږ یوز کوو خپله ویډیو پکې ښایسته راولو. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. لایک سبسکرایب مه هېروئ. یو لازمي ښایسته غوندې کمنټ پرېږدئ. نو له ملګرو سره دا ویډیو هم شیر کړئ. دوستانو تاسو به انشورټ اپلیکیشن به لازمي خپل موبایل کې ډاونلوډ کوئ. دې ته وایي انشورټ. دا چې تاسو څنګه انسټال کړئ دننه چې څنګه راغلی نو دلته به تاسو ته داسې اپشن شو شي. اول به راشي ویډیو، دویم به راشي فوټو، دریم به راشي کلاوډ. نو تاسو به سمپلی راځئ خپله ویډیو ایډیټینګ ته دوام ورکوئ. تاسو به دا ویډیو ووهئ. څنګه چې په دې باندې کلیک وکړئ دلته به نیو پروجیکټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو هماغه ویډیو کلیک کړئ کوم ویډیو چې تاسو یعنې کوم ویډیو چې تاسو دی هماغه ویډیو به تاسو کلیک کړئ. اگزامپل زما دلته به یو ویډیو وي. زه به دا ویډیو راواخلم. اگزامپل زما دغه ویډیو دی دا به زه راواخلم. داسې دا مې راواخیست دوستانو. دلته به تاسو ته داسې ډېر اپشن شو شي یعنې کینویس او آډیو شو، سټیکر شو، ټیکس شو، افیکټ شو، فلټر شو. دغه اپشن به تاسو ته شو شي. اول به تاسو داسې ویډیو برابر کړئ. څنګه چې داسې ویډیو برابر کړئ دلته به تاسو راشئ. دلته به دا مخ صفایي ته به فلټر ته به راشئ. فلټر کې دلته به تاسو راشئ اجسټ. دلته به راشئ. دلته به تاسو اجسټ کې به تاسو خپله کوم مخ صفایي چې دلته به تاسو ورکئ. لکه څومره چې تاسو اندازه کې ورکولی شئ هماغه عمره به تاسو به ورکئ. څنګه چې تاسو دا ورکړه مخ صفایي چې لږ غوندې برابر شو تاسو به د ویډیو کوالټي چې دی تاسو به برابر کړئ. که چېرته تاسو ټیک ټاک سایز ته برابروئ نو ټیک ټاک سایز ته به برابر کړئ. راځو به چېرته دلته به تاسو راشئ کرپ ته. کرپ کې به تاسو داسې به راشئ ټیک ټاک سایز به برابر کړئ. دلته به راشئ اول ته کینوا ته. دلته به تاسو هم ټیک ټاک سایز برابر کړئ. څنګه چې تاسو دا برابر کړئ نو هغې نه بعد چې تاسو چې کوئ لیکنه کوئ. لیکنه نه بعد چې دلته به تاسو راشئ ټیکس ته. ټیکس کې به دلته تاسو سټیکر به راشي. هلته به ټیکس راشي. دلته ټیکس کې به تاسو ولیکئ هاي ما اگزامپل ولیکه. دلته به تاسو ورکئ اگزامپل چې مې هاي ولیکه. دا به سر ته سې راولمه. لکه تاسو که نور خبرې هم پکې لیکئ لیکلی شئ. اوس دا زما کوم ویډیو چې دا به ټیک ټاک سایز لپاره ده، انسټاګرام سایز لپاره ده. که چېرته تاسو بل سایز لپاره جوړوئ نو جوړوئ هم شئ. او دلته به راشئ اصل خبره چې دا لوګو چې دا به تاسو داسې فري ریموف کړئ. دا چې څنګه ریموف کړئ نو هغې نه بعد چې تاسو ویډیو طرف ته ځئ ویډیو ایډیټینګ کوئ. یعنې که تاسو کوم ویډیو جوړول غواړئ چې تاسو ته کومه ویډیو زیاته مهمه وي هماغه ویډیو تاسو جوړولی شئ. ګورئ که چېرته تاسو ته کوم عکس پکار وي دلته به پیپ ته راشئ. پیپ کې به تاسو خپله فوټو انتخاب کړئ. دلته به فوټو انتخاب کړئ. اگزامپل تاسو ته کوم فوټو پکار دی یعنې زه خو دا ټیکنیکل ویډیوګانې جوړوم او تاسو چې هر قسم ویډیوګانې جوړوئ تاسو جوړوی شئ. اگزامپل دغه د ای آی یو عکس راخلمه. دا به داسې راخلمه څنګه مې چې داسې راواخیسته صبر ښئ وبخئ. دلته به زه دا ټیکس چې دی لرې کړمه. دغه کوم عکس چې ما راغستی دی دا به زه سایز کې برابر کړم. تاسو به راشئ ماکس ته. ته به ماکس کې به تاسو داسې ګولوئ یا چې داسې مڼې غوندې چاپ کې راولئ لف غوندې چې هر سایز کې تاسو راولئ نو تاسو ته د اپشن داسې شو کېږي. صحیح ده. دغه اپشن کې به څه کوئ دا به دا اپشن چې دی که تاسو ګولوئ ګولوی هم شئ. دغه اپشن چې دی منځنی دا به څه کوئ داسې برابر راشي ښایسته ښکاره شي. څنګه چې تاسو داسې کړه داسې کوئ. که چېرته تاسو اوس داسې ویډیوګانې جوړوئ داسې هم جوړوئ. که چېرته نه جوړوئ نو تاسو کولی شئ چې نور قسم هم جوړ کړئ. که چېرته تاسو دا ویډیو چې دی په یوټیوب سایز کې وي نو دلته به کینوا ته به راځئ. دلته به تاسو یوټیوب سایز ته برابروئ. صحیح ده. زما دا یوټیوب سایز نه ټیک ټاک سایز ده. که چېرته تاسو دا اوس دې خوا کش کړئ دلته به تاسو راشئ بیکګراوند ته. بیکګراوند کې تاسو که چېرته شاته رنګ هر قسم رنګونه ورکولی شئ. خو که سپین ورکړئ سپین هم ښه راځي. او دا چې څنګه داسې ورکړئ دا بیکګراوند داسې راځي نو تاسو اول سر ته راځئ بېرته کینوا ته. کینوا کې به داسې دا سایز چې داسې نورمال کړئ چې 1% شي چې هغه بیکګراوند یو خط کې راشي. څنګه چې داسې دا کړه داسې به بیا کش کړئ دوستانو. تاسو ویډیو کټینګ کوئ کټینګ کولی شئ. او که دلته راشئ تاسو خپل غږ چې دی وایس والیم چې دی فول کوئ فول کوئ هم شئ.
او لږ چې داسې نور هم کاته کوي که چېرته تاسو دې ته نور شمشمې ورکوئ نو دلته راشئ انیمیشن ته انیمیشن ورکوئ داسې انیمیشن ورکوئ که چېرته خپله ویډیو چې دی سلو کوئ نو سپیډ دلته به راشئ خپل سپیډ یا سلو کوئ یا تیز کوئ داسې هم کولی شئ که چېرته داسې تاسو دې خوا راولئ که چېرته تاسو سره داسې عکس وي چې اګزامپل زه د عکس راخلم زه به داسې عکس راواخلم چې هغه شین بیکګراوند کې ولري یا چې دی بل سایز کې واوسي اګزامپل دغه ګرین بیکګراوند دی صحیح ده ما ته کپکیټ پکار دی دا به زه ډیلیټ کړم ما ته دا کپکیټ دغه شی پکار دی زه غواړم چې دا هغه زه خالي کړم چېرته به راځم دلته به راشئ کټ ته دلته به راشئ دلته به تاسو کرپ ته به راشئ دلته کرپ دی خو دلته کټ ته به راشئ صحیح ده کټ کې نه راځي وبښئ بیرته به راشئ دلته به راشئ دغه اپشن به جالېدار به راواخلئ داسې دې باندې به کېږدئ دا ګرین بیکګراوند چې دی داسې به دا سټرینګ چې دی داسې کش کړئ څنګه چې کش کړئ دلته ګورئ کپکیټ پاتې شو نو هر څه له منځه لاړو اوس دې ته که تاسو انیمیشن ورکوئ انیمیشن حرکت ورکوئ نو دلته به راشئ انیمیشن ته دلته به تاسو وشو داسې ګورئ دغه انیمیشن دې ته ورکړل شو اوس که دلته تاسو مخکې لاړ شئ د مخکې ویډیو کې څه دي نور داسې کش کړئ دلته تاسو ته راځي نو دا چې دی که چېرته تاسو دا بیکګراوند چې دی خپل ویډیو لکه غوندې ښایي ډېر ښایي دلته تاسو کولی شئ دلته نور اپشن یې داسې خاص نشته دی نو تاسو کولی شئ چې دلته سټیکر ته راشئ سټیکر کې چې دی خپل کوم سټیکرونه تاسو ته پکار وي دغه تاسو ډاونلوډ کړئ او داسې نور سټیکرونه هم راځي دا په انټرنیټ باندې کېږي تاسو بیا ډاونلوډ کړئ په اسانه سره دلته پاتې کېدی هم شي درېیمه خبره دلته چې ده چې دوستانو چې څنګه چې دلته پیپ ته راشئ پیپ کې به داسې دا پیپ بیا کلیک کړئ دلته تاسو ته لیکلی وي البم او دیم اپشن ته به راشئ میټرلی دلته به راشئ دلته به تاسو ګورئ ډېر اپشن دلته هم شو کېږي که تاسو ته ډیزاینونه پکار وي یا چې نور داسې لوګوګانې پکار وي په اسانه سره دې ځای نه هم راوړی شئ دغه یو نوې طریقه ده چې ډېرو ملګرو ته به کېدای شي پته نه وي که چېرته تاسو د سوشل میډیا داسې سبسکرایبشن یا لایک دا شی پکار وي دا هم کولی شي دا داسې راواخلئ داسې شی دا ګرین بیکګراوند لرې کولو دا خو ډېر اسانه وه ما تاسو ته وښوده دلته به راشئ دلته به دا جالۍ راواخلئ داسې به کوئ څنګه شو وشو ټیک مار شو دا به داسې کوئ دلته به راواخلئ دا ویډیو چې دی شروع شي ګورئ ښه ګورئ سبسکرایب هم راغی دا ډېره اسانه طریقه ده که چېرته تاسو غواړئ یو اګزامپل دا چې دی زیات کوئ نو داسې کلیک کوئ کلیک سره دا زیاتېدی هم شي که چېرته وایئ چې دا نه موږ داسې اضافه کوو داسې به کش کوئ ډېره اسانه سره کېږي اوس که چېرته دا سبسکرایبشن تاسو دوکوئ نو دلته تاسو ته لیکلي وي کاپي دلته لیکلي دي ډوپلیکیټ دا به ووهئ دا به ډبل شي ډوپلیکیټ معنا ډبل کېدل دا سر ته رسیږي نو دا هم اسانه طریقه وه نو که چېرته تاسو غواړئ چې د اوازونه چې دی خپل غږ چې دی چینج کړئ نو کولی شئ چې افیکټ وایس افیکټ ووهئ ګورئ چې هر چا اوس ما سبسکرایبشن اواز بدل کړ خپل غږ هم بدلوئ تاسو بدلوی شئ دا ډېره اسانه طریقه وه که چېرته تاسو اوس زموږ ویډیو خوښ شوي نو ځان سره فیوریټ کړئ لایک کړئ نورو ملګرو سره هم شیر کړئ راتلونکې ویډیو به انشاءالله د کپ کیټ ایډیټینګ په باره کې